بس بازي یو ده کوشش کوو چې بریا خپله کړو. د خیر سره څنګه شو اقبال صاحب؟ بیخي تا ملا ښه وزغله په فوټبال کې یا په فوټسال کې دا راځي ګټو تاوان خو مهمه ښه لوبه کول دي د مقابل طرف د ټیم نزاکت مراعاتول هغه هم باید په نظر کې ونیول. وخت کې خو هر څوک کیدای شي انشاءالله. ښه په بازۍ کې بیا معلومیږي دوستانه بازۍ تر دا ماله خو روانه ده ولا ډېره ښه بازي ده پول نه دی راغلی داسې خاص انشاءالله نوره بازي هم همداسې ارامه کېږي. صحیح دی. راغلي د افغان تعلیمي اکاډمۍ د فوټسال ټیم نن په زړه پورې لوبه ده دلته په دغه جمنازیم کې یا په دغه لوبځای کې چې دلته په کندهار کې فوټسال ډېر وش کړی دي نو د فوټسال بازۍ کېږي. نو دغه فوټسال بیا د فوټبال څخه ډېر تفاوت لري. د فوټبال چې دی میدان یې ډېر غټ دی، لوبغاړي هم ډېر په یو وخت کې لوبېږي او د فوټسال بیا 7 نفره مقابل ټیم هم 7 نفره او هغه بل ټیم هم 7 نفره. اما فوټسال کوچنی ځای غواړي او لږ لوبغاړي غواړي نو په دې خاطر باندې فوټسال دلته په کندهار کې ډېر روش کړی دی. نو نن د افغان تعلیمي اکاډمۍ د فوټسال لوبډلې بازي ده چې خپله یې موږ افغان تعلیمي اکاډمۍ سپانسرو او د مدیریت په راس کې زه قرار لرم او په څنګ کې مو د دغه فوټسال ټیم لپاره یو ډېر تکړه سرټیم انتخاب کړی دی چې بیا د سرټیم سره هم خبرې کوو او موږ ماشاءالله تر دې مهاله د افغان تعلیمي اکاډمۍ فوټسال ټیم ډېرې ښایستې بازیانې کړي دي. 4-5 کاله کېږي چې دوام لري او فاینل یې ګټلی دی، سیمي فاینلو ته راوتلي دي، ښې بازیانې کړي دي. هغه شاټونه وو، هغه ویډیوګانې به هم ستاسو سره انشاءالله د دغه ولاګ په جریان کې در سره شریک سي او د نن ښایسته او په زړه پورې بازي به هم در سره شریکه سي او د لوبغاړو د افغان تعلیمي اکاډمۍ د فوټسال ټیم د لوبغاړي سره به هم معرفي سو د خیر سره او د بازي جریان به هم انشاءالله وګورئ. نو تر پایه ملتیا را سره وکړي. نو حسن صاحب تاسو څنګه خوښه ده چې د بازي لور ته ورسو د لوبغاړي سره وګورو؟ ورځو ولا د لوبغاړو سره به هم وګورو، بازي به هم بالکل. او په ضمن کې په کندهار کې فوټسال څنګه ترسره کېږي او څنګه میدانونه یې دي او څنګه فوټسال ته دوام ډېر ښایسته دی. بالکل ښه خوندوره بازي انشاءالله پکښې کېږي. نو وګورو دا زموږ لوبغاړي چې څنګه لوبېږي. بالکل ماشاءالله ډېر ښه ښایسته چمن دي دوستانو. تاسو ته به زه نور شاټونه هم در سره شریک کړم چې تر څو په کندهار کې تاسو فوټسال وګورئ چې څونه وروسته پرمختګ یې کړی دی. دا یوازینی یو میدان دی، اما دلته په کندهار کې ډېر د فوټسال میدانونه شتون لري او ډېر ځوانان په فوټسال باندې اخته دي. راځئ تر پایه ملتیا را سره وکړو. دغه دي د افغان تعلیمي اکاډمۍ ځوانان اخته دي بازۍ ته آمادګي نیسي. نو اول به دوی چینج سره وکړي، د خیر سره د چینج وروسته نو بیا بازي شروع کېږي. عنایت خان نن مو د څنګه ټیم سره بازي د اول خوش راغلاست ورته وایي؟ ستړي مه سئ، په خیر یاست، ادمان صاحب جوړ یاست. ډېره مننه. نو نن د څنګه ټیم سره بازي لري؟ تکړه دي، میانه دی، څنګه ټیم دی؟ یا ټیم خو لنګر دومره تکړه دا وخت چې دا ټاپ وخت نو دا وخت ښه ټیمونه بازیانې کوي. ښه ټیم دی، ښه ټیم سره بازي. نو دغه دي مبین هغه هم ځان آماده کوي. په موږ کې بیا ماشاءالله مبین هغه په هډو کې ښه غټ دی چې د هر یوه سره پر بغل سو بیا خیر نشته. د اغستې مبین هغه که یاد څنګه په خیر است کرایه د مبین هغه ته خو نو زموږ سرټیم د افغان تعلیمي اکاډمۍ د فوټسال ټیم څنګه د بازي نن څنګه ټیم سره ده؟ نن بي ټیم دی، داسې نه معلومېږي چې کوم بي ټیم دی، نو ښه ټیم دی. عنایت خان بازي صحیح کړې ده چې افغان کې تقریبا فصل یو کال وروسته دلته بازي کوو. ښه وګورو چې څه نتیجه وکړو. ښه ماشاءالله. په فوټبال کې یا په فوټسال کې دا راځي ګټو تاوان خو مهمه ښه لوبه کول دي. د مقابل طرف د ټیم نزاکت مراعاتول هغه هم باید په نظر کې ونیول. بالکل هغه ورزش، اخلاق او قهرماني چې وایي هغه هم دغه ځای دی. بالکل ډېره مننه مبینه ده، خوشحاله اوسئ. نو حاجي قادر ته څه وایې؟ ته بازۍ ته لیواله نه یې؟ د فوټسال څنګه دی په دغه وخت په دغه موسم کې خوند کوي که نه کوي؟ ولې نه کوي؟ په دغه وخت کې دغه سړی تازه کوي اصلي وخت دغه د فوټبال او د فوټسال. او نندر صاحب نور ځوانانو ته د فوټسال یا د فوټبال د ورزش په اړه څه پیغام لري؟ نور ځوانانو ته دا پیغام دی چې باید فوټسالو کې د نشو د بې ځایه کارو څخه ځان وساتي. بالکل فوټبال او فوټسال ته مخ وکړي ځکه دا ورزش دی، صحت هم ګټه لري او ذهن ته هم ارامي ورکوي. بالکل او صحت لپاره خو نو ډېر بالکل ډېره مننه. خدای دې سره آماده شوې د ټول د مخه ماشاءالله. څنګه دی د فوټبال خو نو نه دی، دا فوټسال دی.
نن بازي احساسات څنګه دي د ډیره وخت دی بازي کړې ده کله نه ده سلامونه لیکي احترامات ته وړاندې کوم وعلیکم السلام فوتسال خو مو دا ډېر وخت نه دی کړی بیا د طبیعي چمن ده موږ خو اکثره خپله په جمنازیمو کې او په مصنوعي میدانو کې کوو نو نن پس ته ډېره وخت ده چې ډېره ښایسته هوا هم ده په طبیعي میدان کې به انشاءالله ونه چې ګرمي کېږي بیا دغسې شنه میدان ته د باندې میدانونو ته بلا فوتسال راوځي بلکل نو نن به وګورو چې څنګه انرژي لري نه لري وای انشاءالله ښه په دا وخت کې خو هر څوک انرژي لري انشاءالله ښه په بازۍ کې بیا معلومیږي زه صحیح دی نو عنایت صاحب څنګه دي ځوانان آماده شوه د خیره که انشاءالله دا چې بلا آماده کېږي د خیره به ځانونه به ګرمایي میدان ته به تا کېږي نو ګرمایش پورتوي نو صحیح دی نو راځئ دوستانو تاسو ملتیا وکړئ ملګرو دغه د بازي شروع شوله ښه زموږ ټوله پلیران دا دي آماده دي نو ماتې ولته هم ودرېږه نو اوس دغه د بازي شروع کېږي ماتې ته په ګول کې ودرېږه په ګول کې باید ولاړې او دغه د بازي شروع شه زه ګولې یم نو د بازي شاټونه به هم د خیر در باندې ووینو تر پایه ملتیا راسره اوس دا د بازي وسوله اوس دا د پلیرانو کې ځانونه وساکئ تیمورشاه صاحب نیم او ټیم بازي خو وسوله هغه نیم او ټیم بازي وسوله څنګه خولې در باندې راماتې دي ماشاءالله نو بازي مو څنګه ده مساوي ده ښه دا د دې خو نو دا کادر چې بیا دی دماغ یې ګرمیږي په بازۍ کې تیمورشاه دی روح الله صاحب دی عنایت صاحب څنګه و نیم او ټیم بازي څنګه و بازي وشه ګرم سولو بس بازي یو ده کوشش کوو چې بریا خپله په خیر سره دغه دي مبین هغه ته څنګه بیا ولا ښه دفاع دې وکړې آفرین مبین هغه ولا ښه دفاع وکړه پر ټولو ځوانانو خولې راماتې دي ته څنګه سوې اقبال صاحب تا هم ولا ښه وځغستله بال نه دی راغلی زه ګولې وم ماسک ته ولاړ وم ښه ګره بازي دوی وکړله یو بال لاندې هغه ګول والله یو بال لاندې هغه راسته ګول سو وبېرېدم نو دغه دې اوس موږ دا بلې ټمبې ته راواوښتو دویمه ټیم بازي ده نو بیا به زه په ګول کې هم ودرېږم یو څه بازي به مو کم په زور د خدای ریفري صاحب څنګه یې صحت ښه دی که څنګه وه بازي څنګه وه دواړه ښه خیر وسه نو ښه دوستانه بازي تر دا ماله خو روانه ده ډېره ښه بازي ده پول نه دی راغلی داس خاص نوره بازي هم همداسې ارامه کېږي صحیح دی ډېره مننه خیر وسه ژوندی اوسې عنایت خانه بازي مو څنګه کړله ورور دوه یو په ګټه تمامه شول بس ښه سوم هم ځغستله ښه ټیم هم و بس دوه یو مو وګټله والله ښه بازي وسوله کور ستا ودا چې زموږ سره نن همکاري وکړه بلتوب دې راسره وکړئ مننه خیر وسه ستا پښه څنګه ده بس ښه دی بس تله دې نه دا برداشتونه دي بس دا په زور سره مو ځغستله څه احتیاط کوه ورور خیر وسه ژوندی اوسې نو دغه دې ملګرو بلا شان چینج کړه بازي خلاص وه د خیره سره نو ډېر ښه خوند یې وکړي بازي